بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب محترم، زه سمیع الله سخي د هلمند څخه تاسو څخه په تماس کې یم. یو پوښتنه مې دا ده مولوي صاحب محترم چې بعضې خلک وایي چې د حریفین او شریفین ملا امامان چې دي دا د دوی په لمونځ صحت نه لري او دوی وهابیان هم دي او ژرې هم دي چې په سنت سره نه پرېږدي او بعضې خلک وایي چې په دې په لمونځ هم نه دی روان. نو تاسو په دې اړه څه وایاست؟ وسلام. غواړي ورور ولي مینه ښکلی فرمان دی، زار چې ترې حمزه شو دا هغه قرآن دی، زار چې ترې حمزه شو دا هغه قرآن دی. غواړي ورور ولي مینه ښکلی فرمان دی، زار چې ترې حمزه شو دا هغه قرآن. د حرمینو شریفینو امامان هغه څوک چې تلي د حج په سفر باندې مشرف شوي دي هغوی کتلي چې هغه ټول حنبلیان دي او الحمدلله هغوی ټول د رسول الله په سنتو باندې برابر دي. که چا هغو پسې مونځ کړی نو د هغه لمانځه خوند به بیا کله هم ونه مومي. هغوی چې کله د الله رب العزت کلام لولي، هغوی د الله رب العزت د کلام په اسرارو باندې پوه دي. چیرته چې وعد و وعید راځي د هغوی د سترګو نه اوښکې بهیږي، نو دا به ډیره لویه بدبختي وي، دا به ډیره د جهالت خبره وي چې څوک وایي هغو پسې مونځ نه کیږي. شخصا زما خپله شخصي نظر دا دی چې ما کتلي چې زه څو وارې حج ته تللی یم چې هغه د پیغمبر په سنتو باندې برابر هم دي، حنبلیان دي او متقیان دي. نو څوک چې داسې خبره کوي هغه به ډیر لوی جاهل او بدبخته انسان وي چې دې پسې تاسې مونځ مه کوئ. خپله به نه د الله د کلام نه خبر وي، نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه خبر وي او راځي به هلته هغو پسې به مونځ نه کوي چې یو مونځ په 100,000 منځونه دی او هغه بدبخته او جاهل به ځان ته مونځ کوي او نور خلک به هم دې ته